د یادو نیول شوو مراسمو پر مهال خوست مرستیال ولی په خپلو خبرو کې ویل نن د بشپړ امن پښتون کې د دې وخت را رسیدلی چې ټول په ګډه د وران افغانستان جوړولو ته مټې راونغاړو او اوږه په اوږه د اسلامي امارت حکومت سره یو ځای کار وکړو. نوموړي د اوبو د ارزښت ترڅنګ د اوبو په مصرف کې په احتیاط هم ټینګار وکړ. عظیم نعمت دې ساتنه وشي او د انجینرانو صاحبانو نه بیا دغه هیله ده چې په نورو ځایو کې هم همدغسې د عظیم نعمت پروګرامونه وکړي چې دا ټول خلک د دغه عظیم نعمت نه مستفید شي او د دې ولسونو نه مې هیله دا ده چې د دې حفاظت وکړي. د انجینرانو صاحبانو نه هیله دا ده چې د خوست په کونج کې دوی کوششونه وکړي هرې ولسوالۍ د دغه نعمت نه برخورداري کړي. د بشري مرستو د همغږۍ مؤسسې ولایتي مسؤل ویل د تیر یو کال راهیسې د خوست په مرکز او لرې پرتو سیمو کې ګڼې ټولګټې او حیاتي پروژې پلي کړي او راتلونکي کې هم ورته برنامې په پلان کې لري. موږ پلان لرو په د روان کال کې، البته همدا چې اوس روان ده د خوست په مختلفو ولسوالیو کې مختلفې پروژې، البته تنها د ابرساني د اوبو رسونو شبکې نه د خلکو څه چې ضرورت دي د ضرورت مطابق باندې چې تقریبا 3 ورځې کېږي د خپل د کلو پر اختیار د محترم رئیس صاحب سره یعنی مکتوبي زه په تماس کې شوی یم، هغه موږ ته خپل ولسوالۍ حتی خپل نمایندګان هم معرفي کړي. ان شاء الله زموږ ټیمونه ساحاتو ته اعزام شوي دي او په نږدې راتلونکي کې که د خدای رضا وي موږ به داسې د دې پروژو غوندې د افتتاح شاهدان اوسو. د نورو په استازیتوب د سیمې وطن قومي مشر له دې پروژې څخه د هرکلي ترڅنګ وویل دوی له ډیر وخت وروسته د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړ او غوښتنه یې درلوده چې لا هم د دوی په سیمه کې دې ته ورته حیاتي پروژو تطبیق ته اړتیا شته او خلک ډېر تخشل دي 240 کورنۍ دنه استفاده کوي پوکې اوبه نه او په داسې کې بله داسې شبکه نه وه چې پوکې اوبه یې چاته رسولې وای. دا پروژې د خوست په مرکز متون، نادرشاکوټ، تڼیو، اسماعیل خیلو مندوزیو او سپیره ولسوالیو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې چې هم مهاله به شاوخوا 100,000 کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی ومومي.